خبرې کې وی بیبي جي سلام علیکم بیبي جي بابا جي هو ناست دی سیر صاحب ناست یم ښه تاسو لږ انتظار وکړئ ولېږه ورته او سنډا سره وجنګېده سیټ صاحب ستاسو فون دی د سنډا دواړه ښکرونه او خدای خبر چې د چا و سیټ صاحب ستاسو تا خدای غرق کړه نو تا ما ته مخکې نه وایي چې سنډا زمونږ و زه خو درته چې د ټلیفون خبره کوم جي د چا ټلیفون دی دا چې د بیبي جي دی که نه جي الو हाँ बच्चे वालेकुम सलाम संगा कड़ी संगा रवाना गुड वेरी गुड सोबरा लग दरो बरसी बिल्कुल बिल्कुल ला बसी कोरा स्टडी कवे ښه په آرام او په تسلی د پیسو ضدي به وارد 10,000 ټیک ده ټیک ده چوټیانې به کېږي ښه ښه بچې داسې جلدي چې زه یو 10 ورځو له کراچۍ ته روان یم نو کراچۍ ته نو بس تاسو د خپلې سړي خیال ساتئ ښه کور بس د مالي به والا کوم بنو اوکې بای ګوره یو 10 ورځې به تېروم 10 ورځې او تقریبا داسې 10 ورځې بس به راځم نو ته د کور خیال ساته ښه بالکل به ساتم کور به ښه پوره په امن او حفاظت کې ساتئ بالکل جي څوک دله رالو شي څوک هم ګل ډاکو اخوا دېخوا او د جینکو هم خیال ساته ښه بالکل جي د هغې چېرته کور ته رالې که نه نو د هغې به ډېر زیات خیال ساتئ بالکل یاده که دا څنګه چې دا یو برید سپین دی تور دا ولې سیټ صاحب دا داسې چل دی که نه چې دا زه کار کوم که نه نو یو سیټ دا نور سترګه ده که نه جي نو دا نور سترګې سره دا یو برید مې چې کوم دی که نه دا سپین شوی دی او دې بل طرف نه توری نو ځکه دا تور پاتې شوی دی ته غم مه کوه زه به د کراچۍ نه داسې خیزاب راوړم چې دا بل برید به دې خیر سپین شي نه تور یاره سیټ صاحب بس خدای دې عزت وکړه اوکې نو هغه بچي راځي هغې به راځي به پته نه لګي لا سټډي کوي لا امتحان نه یې شوی که نه نو بیا به راځي به ښه د کور خیال ساته څوک د نغلا ولګي ګورې نه کور دی سیټ صاحب بېغمه شئ ډک کور دی خیال ساته د بار او دننه دواړه خیال به ساتم جي بالکل د برېتو خیال هم ساته ښه نو بالا ته داسې دارو وړي که نه جي داسې دارو به لوړم ای بوډا خنزیره زما رنډېته شو یاره زما همداسې دا هډوکي ستړي دي ویمه زما چې هغه بچو پسې سوال جواب وکړم و راشي په دې چې زه هم ډېر ستړی یم صحیح ده ځمه چې چاته سوال جواب وکړم هو شو سیټ صاحب خو پرواز وکړو اوس په پته لګي چې د سیر نه څو پخېږي د تنتنو سبا به نه وي د ځنوننو یمه چې هغه بچو پسې خو مې سوال جواب وکړو خدای دې زر هغه زما هغه شیران راولي چې زم لږ بېغمه شم ولاړ شم کور ته زما همدا خپله کور ودانې داسې یادېږي داسې مې یادېږي ویمه ځم چې تیارې وکړم او خدای مې د هغه شیران بچي راولي چې زم لاړ شم خپلې کور ودانې ته وای بچې بچې څنګه له بابا څنګه ودرېږه بابا ودرېږه
ودرګه بابا صبر وکړه کبډي کې وسره نه کبډي نه ډېر ورته شي ودرګه بابا صبر وکړه نه کنه بچي په ایمان کمزور یم زما په دې تور ترغاړو بابا بچي په ایمان نه وای کنه نه کنه بچي کنه وای ay کنه بابا زما غاړه داسي بچي وای خدای چراغي بچي راځه کیره پاسه ما ولي څنګه بچي چې مستانه دې ځان سره نو مستانه به ځان سره اے بچي دلته ما یوازې بیا څه کول یا ما چې څنګه مې ته بچي کنه یا ما دا ستا دوست دی دام زما بچي نه بس نه وای تما د بچي یا چکر باندې لګي مړه ځم کا چک لګي وای نه بابا ما ته چې خط ملو شو کنه نو ما وی چې سبا نه بس نن ورځم نو بچي دا یو ورځ باندې ډېر د څه تیرا کله کله کار او بابا ته خو خط ملو شو کنه او ما ته چټای ملو شو بس ما چټای خو ما درکلو حتی چټای یو شی مسه خبرو بس بابا را منډه مې کا او درانه منډه کا یا بچي دا ډېر خو چې دا دوست هم ځان سره راوړل دا څه چل دی بچي ودرګه بابا یو تاسو درنه کوم اسې دا راته ووایه چې دا ګیره دې ولې تور او سپینه ده هو ستا خو ګیره پاس شوې ده بریتې دې مړه نه یاره ګیره نه ده بچي بریت وګوره زم که ګیره دې پاس په بریتو کې شوه وای بچي بس دا نن سبا دا نظرونه چې کوم دي کنه بچي دا دې ملاوټي دا چې دې ملاوټي سيزونو سره ټوله کاسه خرابه ته بابا دا کړي خیر دی دا به ټیک شي خیر دی بچي بس دا خانو بابا تا ویل چې تاسو خان څنګه دی خان ټیک ټاک دی غلا کراچي ته ها دا دې خو کو چې تاسو راغی دا چې چل بچي چې زمزم کوړه زما ما غلګاغه ته کلی ته ځي خپل کور ودانې ښه خیر دی بابا کلی ته ځي کنه یو لس نور خو ګوره کار سره ډېر لوی ثواب به وشي بچي نو زه خو چې کار کوم نو واسکټ خو بیا غلطه دغه کې جوړه هیڅ خدای ایمان ته خیر کوي ما بچي داسې چل دی کنه چې دا کور به د خیره سره تاسو دواړه سنباله تاسو بالکل بېغمه چې داسې به سنبال کو چې یاد به ساته لکه ډېره زبردسته بنګله ده ښه او کنه هسې مې پکې دا نه عمر تېر کو بالکل بابا زمونږ کمره کومه یو ده بابا کمره ما مخ کمره ده هر څه پکې شته سم چې خوږی بچي بابا خو ډېر خیال به ساتئ تاسو بې فکره شئ بابا داسې خیال به ساتو بېغمه شه چې یاد به ساتئ بابا بچي دا هر یو څیز به داسې خیال ساتئ لکه د خپل څیز په شان دی ولې نه بابا نو تا ته معلوم نیم بابا یاره بابا خیال به وساتو داسې خیال سکه مړه سکه لګي بچي زه ځم هر وخت تارونو پسې ګرځي بچي زه ځم زه ځم په ایمان هغه کور ودانې مې بس کنه نو زمونږ بابا داسې نه راولې بابا بیبي ویلې کنه چې ځان سره دې مطلب لګ دغه وروړي اولم دي ځان سره وروړي او غوړي دې مروړي ځان سره ځان سره غوړي به مې اوسې اوړه به مې اوسې خدا چې کمزور یم وړه به څنګه وړم خو بس ښه بابا را ترغاړه اوسه بس کنه بچي په ایمان اړیکې دا یو ځل را ترغاړه اوسه ارمان مې دی ورترغاړه اوسه بابا دا ترغاړه اوسه ماما وګوره واه څنګه لې وای کنه ولې ملا دي خو کیږي خیر دی وای بچي ملا کې هلا پلار ته ورته غاړه وځه نه رښتیا زوی ته دا دی غاړه وای بابا وای کنه بچي بس کنه وای یاره عادتونه تی نه دي کنه او ما غلی ونه عادت دي بس بچي ته نه لاړه بخا زی وای بس لاړه بخا ډېر خیال کوي خو بچي تاسو پیغام شي بابا وای بس لاړه بخا پروزي دا زی بابا را پرو نه زی وای چې د بنگلې بډې نو داسې خیال به وساتم داسې خیال چې عمر له به یاد ساتي مستانه ته راځه ما سره زمونږ پلار دلته را مزي هسې نه دي کړي ښه یا لکه مستانه راځه کنه مړه دا ترتې خراب ویلاوې کمرې ډېرې مزیدارې داسې چل دی ځوانه که نه قسم په خدای سم کچه ششمهل دی وې خبره زما چې زه د سړی ما غوږ کېږده مړه د خبرې نه مخکې دانې غوږ کېږدم ما سره خبره واوره مړه نو ته به یې غوږ کېږده غوږ کېږده نو بس مه کمېږده ما ته خبرې ته غوږ کېږده داسې چل دی ځوانه چې هلکه داسې دی دا خو ما ته کچن ښکاري زما خیال دی ښه دی خو شیشي دی یار کوم دی اواره ډېر مزه کوي والله ښه یو ډېره کیوله چې ته د روډۍ سلام وکړه ګوټه
کچته ده څنګه نه چې خوراک سکا او چې ډوډۍ پاتې په اوچو ډوډو به گزاره وغم دا بنگله او زمین د ځوان ځپي زه په کچن ورشته کېږم کچن ورشته یې شه زه به لږ داسې سیل میل وکړم زه به دا جایزې مایزې والم ما شیشه ده بی غرقتی ما ویک لارده ما لخو والله ترکاری باندې کړی ده یا لکه مستانه زما خیال یې درک ولګېدو او تیاری کوم تیارون بلا ډېر اعلی او لکبر او طالبان شم ګلاب جانا کډې ترلنکتن د ورشه د شمس وروړه خوراک چمه بابا کمالا خوراکه تیاره ډېر اعلی उदियारो ला मड़े तवे बाबा हम लाड़ो कराचे ता दा बस चल की मड़ी है वो हंसी मस्त चल की वो खादा खबरी प्रीदा इम्तिहान पसर डालो तैयार है नरे कड़े मड़े दा बस इम्तिहानी मड़ी इम्तिहान आखिर इम्तिहान ही करना ता तो पता है बल इम्तिहान में पसर परोते हो आगे इम्तिहान सर बगुरु दा जम द खुशहाल है और रजीदी और दा समंग दा मस्त है और रजीदी रकमा तब ढूंढे मैंने तैयार है कि याद बस आती बच्चू बरी नफरी बस ब्रदे पूरू और किचन के दागा शुमा دبي نرشتا بسم الله الرحمن الرحيم او سي خواندر داسې مزدار مسالې مې پکې اردوشتي هاي نو واو نو بګی نیچه ولا ما چکه ما د دې ما چکه بګی نیچه ما دا ما چکه ولا Fica da Fica lì a cui nessuno. Voilà. Yo خبرت کوم مچکه دغه پکا ده ها ستا مرچکه زیات خوای کنه ټیک ده بدل د فروټ په کچن کې روان نه اوسو زما بس کنه زما نه کولو غواړم ما مطلع خشي مره ما ویلا لا ویلا ها ولا شيء عندنا ايه شوف جمله اللي باورشي كمان बहुत बहुत जी मैं कुछ شرم خان خامات انا جوړم ده ايه جو ډوړې ته هغه او ته چې کړي ماهر وای خوند څه دلته زبل لګ مرچ کې ښه خو نه بدل له انت من غير ما تتركالي وای وای إذا وزن تخيط أمور كمان والله ها أدلك لا سنة شدلة أساجي كان قاعد برسولوسي حطمني سجل يا مرة والله لا ولي لك ولي
خوا نشم تللی شابه کنه وای وای شابه غلط نکمه خدا وکړه کنه هلکه ګوره کیسه خرابېږي وای 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 ای ته خانه دې خرابه شه جمال کوټه پکې اچولې بیړۍ دې غرقه شه نو ای خدایه وای وای چې هغه بېزیره چاته پاتې شوي زم دننه د کمره کې ګورې دا بچي خو مې وده دي زه زغبر کټ قسم لا وده شه بچی وده ورلا بچي براته وي قسم په خدای مر کټ ولا مات کوم ذکرہ وده شه بچی خو ولا کچه هرشي صبر هاي هذا قال لي وين 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 څنګه راغی بیا واپس کړي ته نوم تللی هلته لاړم جامې مې بدلې کړې او تلم کلي ته چې بس کې کېناستم چې مې وکتل پیسې پکې نه وي نو ما ویل دلته بالغ لاندې رانه پاتې شوي نو دا یې پسې راغلم د زړه خدا خدای کچس برګلا خو دادا خو ناوخته دا چله دادا ناوخته سهار به اعلان شي دادا وایي تاسو خو زما سیم کار وکړو شپه خو به کوم دادا را زما دې کټ کې خوا پیسې مې ولټوي پیسې دادی نه دي دا دې کڅ بلازه ده کېره څه سم نه تو ګوره ته بالغ لاندې دې خو دادا دې خو راشه پیسې خو راته پیدا پیسې به دادا پیدا شي دا ما سره وه کېره دادا هغه مې کې دي زو دادا به چلو کا آرام وکړه دادا سار مګازي کنه دې به خو عمر کچې څنګه ولا سار راوځي دادا تاسو د شي وې مونږ دې وده شه بچي وده شه وده شه دادا وده شه وده شه وده شه وای ای پاره وکړه دا واسي ته نیو دادا بس سم سم وای نو مونږ څنګه ورو ورګه کچا غلې نو کله وسلام مونږ باندې سره ګرځي دا یې قسم شي خبر لا تمام باندې
ورمك السرين ما بخیر دا دلته نه کېږي دا زه خپل کلي ته رسوم په ټوټې رسوم وایي لکه خلاصه یار دا څه کې وای دادا وګوره دادا دلته پروت دی وایي دادا نه دې څه جوړ شو دادا هرڅه وګوره بار وایي دادا وګوره ستا بیخو بازي ستا د لاسه ستا د لاسه تباه و برباد شو خانه دې خرابه شه یا لکه دادا نشته تا ولې ما زما خره ټیک به کلي نه شوي هغه نه ایسارېدو هغه دې د شپې چې پیسو پسې رالو دنه پیسې یې وې نو دا څنګه چلو شو دا څنګه لاړو روټۍ خو هلکه دا چا خوړلې ده وې څه شي دا مونږ خوړلې مړه کېده مړه ستا مازغم کار نه ستا مازه کار نه کوي زما مازه کار نه کوي راسا يا لك Undocumented time and money important for them vegetarian minds. And I'm entirely set to the population that have entire تدري بلازل في دماء تلا وجهي تدري بلازل في دماء अजीब पाकिस्तान के देहाती इलाके पर बमबारी करते हुए तीन कुत्ते हलाक और 4 मौका पर बेहोश हो गए मैंने कहानी ने दीनी ने डाले डाले तो मोली जना पाली तेरे तारे कुकुरु मजूरा भी लाद वे कुकुरु मजूरी दी दा ولا كدين ترى كدين على بلا بدي بيدي كلا يا لك اشتيا مرة بلار سجو بلار ده سجو ولي 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 ندي ولي أبرارا ولي ولي كمل كولا كولا نو مس لا بيا أقول بريشة أوه يا رب ما بالي دوم ركلاني هاي وين بالهم على لاس بغلط شو خلاص يرسل
پیسې والا پیسې والا پیسې والا خپ زمانه غب بیا لګو خپل ولا انظر تلك السباقة وراك هذا باتشو ضدنا باتشو انا برا ولا بس انزل سنتي قتل زواطه وای دا خو زما خیال دی د جنکو جامې دي هلکه دې کور کې جوړ جنکۍ هم شته ښه کار کېږي یاره خو چې زه څه واچوم ته ولږه مړه پروانه سره چل کوم څنګه جوسه دې راکړې پروردګاره که لږ دولت دې م راکړو لکه دې سیټ فرنګ نو کېدی شي چې په موږ باندې هم څوک ګوره سر خوړلی مړه دلته څه کوې ته ما سره مخاطب یې ما سره خان سره مخاطب یې سیټ سره مخاطب یې مه کوه ما سکه سکه خدای دې بیخونه باسه ورته خدای نه وخت په ایمان درته یم سم هیروین ښکارې یه لکه فلم مې جوړولو کړی ټیک دې پکې هیروین اخلم په ایمان یې مبارک داسې چلو بس چې دا نه ده دا چې دا نه ده یاره دا یوه خو مې چې دی نه ولې دلته کمرې ته رالم ظالم زویه ته خو سم نواب ښکاري خو بس صرف یو شیز کې پاتې چې پیسه راسره نشته پیسه میسه پرېږده دا کرسۍ او دا ګوره دا میزونه پراته دي چې اوږې شو نو شروعات به م په دا کوڅو کوو اوس په ایمان وایي ته ورسره څنګه ښکار په ایمان دته ما هغه بلبله ښکاره یا هغه بلبله یار خبره وکړه ودرېږه ښه یو فلمي ګانه نه کوو عجیبه چکر ولګو د خیره که نه او دنیا مونږ ته وګوري نو وایي به چې دا څه هیرو هیروین روانه دي راځه ما پسې راځي مړه خوی دلته ګوره هر قسمه خلک راځي سیل به م کوو سپاټې به م کوو او دا زموږ بنګله هم د جوخته او بنګله جوخته نه مو خانان یو خدای پاک مونږ داسې بنګله راکړې ده او زه خو یم دعا کوم چې سیټ ته خدای ډو رانولي جنکۍ وګوره هلکه ډېره ښایسته جنکۍ دي وې چل دی ګوره زه به په ځان راولم پیریان چې پیریان راولم نو ته به وې چې په دې سړي باندې پیریان دي نور ته ما پرېږده چې زه څه کوم ته راځه چې ورجوخ شو دې دانو ته مشي په خیر راغی په خیر راغلی ما هغه پوزه ده او ما هغه شونډې دي خفه کېږه ما هغه سترګې دي دا خو ما هغه چپله ده خو دا چپله زما دپاره نه نه دا ته دپاره ده خدای پاک جوزېږه خفه کېږه ما ښه سره داسې چل دی چې ده سره یو حادثه شوې ده غریب سره دا زما دوست دی دا د یو معشوقه وه هو به هم ستا په شان یې سترګې وي هماغه سترګې هماغه وریځې هماغه ویښته څه انسان نیم نه ته انسان یې انسان نیم دا جنۍ په پوهېږې زما معشوقه ده تا ته پته نه تا ته پته نه چې زما معشوقه ده ماله تقدیرېدلې او کور ته حوصله راغلي یو مقصد دې دا دی چل دی چې مونږ هلته بنګله ده زمونږ لویه ښه خانان دي دیم سیټ دی زم سیټ یم ښه ښکلې بنګله هم ده خو دا زما ملګری زما زغونه لږ کمزوره وي دا دې چلو د یو معشوقه وه دې پې مین شو لکه هو به هو ستا په شان وه ورځ هغه اکسیډنټ وکړو هغه معشوقه یې موټر کې مړه شوه هغه ورځ ده دا ورځ ده
چې دې کمې جنایت وګړه هو به هو زما معشوق ده بس په خدای به شو په تا به شو په ما به شو په چا به شي دوه خبرې ورسره وکړه د مینې چې دی لږ مازغې ټیک شي نه اوسه پورې لیونی دی اگر غریب دخل يا ماشوكي ماشوكي تعال قجامي وما غلي بتا وما قجامي وما غلي بتا ما غطما ما شكلها تمام قالوا يا دي غال خلنا تاخذ ما تمام ما شكلها تمام ونيدي ومصطفى شان يوم ما شكاي وامر الشبي ده تعال كان ماشوكي ده نوم تعلم سري انا ساعته تعلم سري بس وګورئ نو غریب شرمیلش شرمیږي او زمانوم مستانه دی او چې کله شمه بل شي نو پروانه په خپل ور روانه شي او پروانه چې شمه تورسي نو پروانه لوله پشي مضبوط فرق وزري والو دي دري شي وزري ختم شي اوس ودي او هغه والو دي نو ویرشته د تلونه وړاندې خیر دی بس لږه ورته وخانده ستا دې په خدای قسم وی وخانده ورته لږه وی خاندل دا والا دا زموږ د بنګلې کار دی او چې څه وخت هم ضرور شي نو موږ یاد کړي د خدای په امان زه چې ځو لاله نه کور ته زمزم نه نو کور دې دې خوا دی بنګله دې خوا ده زما کم ځای دې خوا دی کنه زه لاړ شم اجازت کې زه وای زه چې ځم هلته زه کنه دکه ځای دی اوس ټیک ته بنګلې دی دا خو زما د پلار نوم دی ما ته خو دې کې څه چکر ښکاري راځه دې هلکانو پته به مونږ لګو راځه چې ځو نن ګوره دویمه ورځ ده او نه دا چې نه کو په پته پوه شو نه په خپل ځان ته پته پوه شو مړه ستا د لاسه مړه څنګه زما د لاسه فزول لګیا دي ورسره مړه څومره تا ځان ته لیونی جوړ کړو انسان دی که نه او که چېرته راغی خدای دوه کوي په موږ دواړو ته راغی ورته ووایو چې موږ د کور خالانو چې به ته تیار وم چې هغوی ولې موږ ته باورچي زه به چوټۍ تړلی دی ما فرق کړي ما کنه دا ټیک کړه نه دا خو نه پرنده ما ته پته لګی دا موږ ته د باورچي په څه ټلې نه على كتور راجي راكوشي وسنا طب لك راشي تنك يوصل او ترى تمتشتا وعليك الخير الله ويبقيك يا رب صالح الله ولبقيك ولد يمين بس ولا يمين بس زمانه مونږ دغه مړه پارامشا دغه بنځه مړه مزنګ جان دی یالوره کور ته رانه وته هم داسې لکه د پلار په شان سړی خو دغه کوي چې دغه یا خوا یاد یو ملنګانو ته ټول لارې کول او ځوانا اور موږ پیسې پټې کړې دا څنګه ځوانا پټې دا څه کېده وځه على البكين وبرضه تداوش معنا الخليل هي قباطات دون غرتول ويختيك قاعد سوقي فيه قلنا مرة ملنقام إذا تسيح ولا تسيح وسليمين ترى خدام نشتغل تكوشو خاصة ده التوشع ده التوشع توشع كمان يتطرق ولكا ما تمسكوكي بريدي الناس اللي السلام
پده جوړېدی نو راغلی ما ته ښکاري لیونی شم دا غریب تاسو نه کتې عبارت دی چې ولیده بس غریب چې راغلی دی بوتو بوتو باندې سره دی که لږه مهرباني کړو تاسو سره یو دوه خبرې وکړي دی به چوټی ځان یې مړ کړو ځان یې مړ کړو راځئ کښېنئ که نه دا سپله وباسه سبا دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مسلمان أعوذ مسلمان سريك شكرا هغه چې نه چې کومې پسې تللې ونې وي هغه پسې نن کور ته راغله نه جوړ او کوم سره جوړ تا بخیر 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 څنګه دې خیر دې څنګه روانه خو چې خدای راوستي دا کې غلط نه شي دا د مسافر خانه نه مې بنګلا او په موږ په کیسو باور شاندي نو ګراندي دا غریب دا دا ستاسو بنګله دا زموږ بنګلا الحمدلله مینه یادوي زما مینه یادوي ما ته به خدای درکړي ستا مینه ما ته به خدای راکړي زما مینه هادي د دې ندي نظر دی د بلال تاسو دې په بوتل وګمو او اصل کې زموږ باوچی په ټوټه کړی کنه نو د کور کار زه په خپل کوم دیم کوي بعد وخت خو بل څه کوم دغه چې د خپل خوراک نه کوم حتی زه چیس کوي که ګوره به بوتل یې وړه بوتل یې وړه که دني به خوري که څه به خوري بوتل یې وړه مړه بوتل یې څکي او کنه تا چې عملنه پیسې ورکړي ټولې دې ورکړي بلا پیسه ده خو بې حسابه ده دا ملنګ راغلی ملنګ راغلی ټولې پیسې مغلې ټولې مغله ورکړه تا سره خو کار نه کې موبایل دي ما سره دې دغه ورځه د زه راځه سمونه زه وړم ښه دوکان نه کړې الحمدلله دغه څنګه چل دی اوبه مې راوړې ورته خو بجلي تللې ده نه نه موږ اوبه نه څښو بجلي نشته داسې رڼا ده سپوږمۍ رڼا ده یو پیاله چای بندوبست هم کړی وې پیاله چای بندوبست وکړم چای راوړم ښه چای زر راځه ښه تاسو را نه شئ کولی وی کور مې راکړی دی او ستاسو پلار شته جی خو دا دویم کال دی چې حق رسېدلی دی معنی دې باره کې وایي چې میخه نشته چا پټه که اوس نو خدای دې بیخ دغه خلکو وباسي چې په نن ورځ میخه پټوله اوس یې پټه کراله په دا سات دا بس بغیر د ما ورته کاته وم میخه راله پټه ته ځان ته چلو کړه او مور یې سره شوه مور خو مې دوبۍ ته لاړه که نه شاپینګ له نو څه شاپینګ دا واده سامان جوړې که نه دا ستا لپاره دا یعنې زمونږ دغه دی که نه لکه واده به چې بیا دغه کوي سامان وامان زما سامان جوړي واده جامې کنه جامې کپړې دوبۍ دی که نه او هلته زما پلار دوبي دی نه دغه کوي دا جامې وینځي که نه دوبۍ کوي خو بلا مالداره دی بلا پیسه ده ورسره خدای دې دې پاتې دي غمونه یادوم بل چل دی چې زه کاوه راوړم کاوه به پای مې یو شوي نه اوس کاوه راوړم اوس اوبه هم نه میلاوېږي نه نه نو داسې تاسو دومره بنګله کتلې ده ګرځېدلې یې پکې نه ته راشه که تا ته دا بنګله دې وګوره که یاره وایم داسې به دې خوښه شي داسې به دې خوښه شي چې ویې به چې افرین راشه که نه وګوره که زه بنګله به وګوره ډېره مزېداره بنګله ده یا بس چې داسې چلو کاوه مې راوړه خو بس خدای شته چې اوبه نه وي که نه ګرمه له کاوه تیاروله د کاوې په ځای مې تاله اوبه راوړي هغې ته خو بنګله ښیي بنګله ورته ښي نه زما بنګله ورته څنګه ښي دا بنګله ګوره ټوله زما ده خو دا مې رور دی خو بنیته دی خبرې دا چې بنګله کې زه وګرځم چې په پته دې پوه کړم قسم په خدای عقل دې پوندو ته راشي داسې بنګله ده چې ته راځه دقت پلونه دي دی خپل شته او نه خپلوان
چمچماره که دغه دواړه لوڼې زمونږ ګوتو له راغې نو د ټول جایداد مالکان به شو مالکان. غم وکړه دا هغه چمچمارې چې تاسو پورې زما دا سردي چکړې کړې تر هغې پورې به ټکونه ورکوم ټکونه. چې په ټک کې د اثر هم وي که نه؟ تا ته پته نشته د شعره څوک پخېږي؟ نو زه څه نانبی خو نه یم. کلمه کلمه مونږ پسې او ته څه وې؟ را باندې وژني. دا ګلونه دي وګوره کنه دا ګلونه دي دا چې دی نو دا چمن دی که نه دا چمن کې ګلونه هم دي او ګلونه کې هغه لوکار دې کې لوکار دي. دا ما ته ووایه که نه چې دا ستا پلار څه کار کوي؟ هیڅ دی دغه دی دا خبره کوو ځایي که نه چې داسې دی میدان ته شو بس دی لرې شه یاره اصل کې خبره دا ده چې نن به صحیح خبره وکړو که نه مجھے پیار ځئ خو ځئ که نه خو مطلب دا دی چې بیا به کله راځئ زما دیوانه رور ویو را به شو سره به راشو خیر وي. نه تاسو به ځئ او راځئ تک ځئ تک ځئ تک ځئ او راځئ مطلب دا دی چې تاسو دا ستاسو واده ده مونږ سره چې بیا زمونږ واده ده مونږ به ضرور راځو. دا تاسو وګڼئ که نه داسې وګڼئ چې دا ستاسو خپل کور دی بلکل بلکل چې دا تاسو سوچ نه کوي چې دا زمونږ کور دی او دا پروردګار مونږ له راکړی دا داسې وګڼئ چې دا هم ستاسو کور دی داسې چل دی چې دوی مونږ ته وویل چې زمونږ سره واده دی نه وایي واده ده واده ده نو زه د خدای په امان مونږ د سره داسې وځو لکه نه به خپله تللی شئ. نه مونږ تللی شو. لار هم لیدلې ده چې ورته ورکې نه شئ که نه د لارې هم په مخه ښه خبردار دو شو بابا مازه خراب دي دا څه کوې بابا 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 مونږ پوه خو نه کړه چې اخر څه چللې تاسو پوه کړم تاسو وړې چې زه پوه کړم زه نو وایم هلکان څوک دي چې په کور کې هم ډېره کړي دي. بابا دا خبره مونږ تاته کوله که نه یو څه خبره؟ دا چې دا هلکان څوک چې زموږ په کور کې تېره دي زه به دې جمدې پرېږدم. بابا هلکان دومره خراب نه دي. د چمچمار خبره رښتیا وه زما اوچته شمله زما د خوږو لوڼو د لاسه ښه اورېدې وه خدای دې هغه ورځ رانولې بابا مونږ ستا لوڼه یو یو پښتون لوڼه یو هغه خپله پښتو پېژنې بابا نو بیا دا هر څه څه دي داسې څه نو بابا زه به ستاسو د خاطره هغې سره نوکرم شم او دا معلومات به کوم چې دا څوک دي او مالي څه شو سمه کارې وا بلبلې سم لړم کاره خواشه مړه زه ته لړم کارم ها آفرین شو پتا شه زه پتا مینم زه پتا ډوبم غرق یم تباه بربادم او ته وایې چې لړم یې وا بلبلې وا بلبلې خواله مې راشه لرې شه خواشه مړه
کو ته دا پته ولګېده چې موږ صرف د انجی مولی یو نو بیا به څه چل کوو نو بیا به څه کوو انجه به خرڅوو گپ مه لګوه انجه به خرڅو کړې دا غوږ در باندې وام ستا مطلب دا دی چې د ټوکې نه بوکه جوړه نه شي هلکه نکاحان خو یې راپسې راوستو چپ شه علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ ګلونو خیر علي نه نو د دومره تادې څه ضرورت و خو په مذهب هم تړلې وه سبا مو تړلې وه دا به مونږ غوا واخېسته که نه اوس به د خیره ملیانې خورو موږ به لایانې نه خورو مړه نو څه کوئ کوچ خورئ څه غلی شه مړه رښتیا وایي که نه مړه داسې لګې فضول لګې مړه دا سړی څوک دی دا زموږ نوکر دی موږ غواړو تاسو دا نوکر کوي نو که نه نو تنخوا به دې ولې هغه پلار ورکوي څه دې وویلې مطلب دا دی چې تنخوا به ولې څوک ورکوي مطلب دا دی که نه چې تا به هسې نه چې پلار دې ولا تنخوا ورنکړي که نه دغه دی خل دی خانه دې خرابه شه مونږ سره د چایو درک نه لګي چې ځان لري او پیالی چای چېرته د بازاره روړو اوسکو تنخوانو چې شکونه کې نو ګورو خان چې ساتي دروازې ورته لوی ساتي ټیک ده ما دغه دی که نه دا به سړی به نوکر دا به بالکل نوکر و ځان سره څنګه باندې نوکر تاسو بالکل بېغمه شئ که نه دا زمونږ کار دی دغه دی دا دغه فکر مه کوه ښه انشاءالله تعالی مونږ ځان سره نوکر کړي تاسو بېغمه شئ او د خدا به مونږ ځان سره نوکر کړو ستاسو د سترګو ګینې مونږ دومره که نه لکه مونږ کار نه دومره نوکران دي چې سم زموږ په دې دغه کې چې سم ډېران دي دومره نوکران هم دي اسیار دا صفا دغه ښکاري بس که نو دغه تاسو د خیره ځئ که مونږ سره به یو پیاله چای نه څکئ یو پیاله چای به مونږ سره څکئ نه بس مهرباني نه به ټیک ده چې به دغه دی نو تاسو ځئ دی مونږ ته پرېږدئ ښه دی مونږ ته پرېږدئ ته دې خو خبره کومه که نه نو ما دا خبره کوله ته دې خو چې که نه دا خبره مې دا کوله په مخم ښه په مخم ښه ټاټا ټاټا بس ټاټا ټاټا لاټو د دې بلبلو په شفارس هم دلته برتي کې پوه شوې که نه ګینې اوس به مې خدای راستي لکه د بوکې کوی ته غورځولی وي بالکل بالکل زه ورشه مونږ له چېرته خیر وغواړه مړه دویمه ورځ ده چې سم نه دي خوړلي دویمه ورځ زه درته خیرمار کړم زه راته دې لا نیغېږم اوس په دې د مخو کوم دا مې لا دلته نوکر کړي سم چڼی ښکاري ښه وایي دا خو دې سمه خبره وکړه یا لکه ونیسه دا پچای موږ دپاره به وظیفه وغواړي او دې کې انګولې وله شابه شابه ځه 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 که نه څه ګوري څنګه واز به کوم وظیفه راوړئ خدای مو بخښ انګولې ورسره وظیفه راوړې خدای مو بخښه پکړې ورسره یاره که داسې یو دوه نوکران نور پیدا شو که نه نیله به م کار روان شي او پیمان وې بیا به ورته وي لږ فروټ هم کولو نه غواړم هلکه موږ ته چای راوړه څه نشته مړه نن خو دا چای را باندې توس کو وظیفه راوړه خدای مو بخښه ای خدای دې بېخ وباسه مونږ نه وظیفه څنګه غواړې مونږ سولی چې وظیفه وغواړه او ورپسې راله هېر شو مړه انګولې ورسره زما خیال یې جوړ ډومبی دې چېرته وظیفې نه دي غوښتي چل زده که مړه انګولې ورسره ځکه نشه به وږي ځه ځه غم وکړه زم در سره کېږم ته زما ډېر خوښ دی خو د دې وجې زموږ د پلار هم دا هلکان خوښ شي چې دا دې څوک څه خبر و چې دا اخر دې څوک و
دا څه سوچ کې اسې بانی چغ مړه نوکر درته یادومه یاره پرون خو یې کمال کړی دی ته په خدای باندې اعتبار کې یعنی که خدای مې نه غلطی کنه نو پوره 2.5 سیره الوی راوړې وه دې کې د هغه څه کمال دی نو کمال نو ستا کمال دی دې ته ورپسې مال یې کلی انا راغو جوړې یار دې کجیم شي اوس یې خوند دی ته دې روړو که نه زه نوره وظیفه نشم غوښتی زه دا کار نور نشم کولی دا کار نشي کولی نو دې خوشحاله دا کار خو کولی شي کېنه چاپېره ته وکړه کېنه چاپي وکړه دا کار خو کولی شي اوس به یې په پته پوه سمه دا ګورې چاپي وکړه سمه دا کار نشي کولی هسې مې نوکر کړی ځان ته ده په تیاره به خوري سمه زار په ارام ورکوه سمه یا په کنه یاره ای شاباشي دغسې ګوره دا خوند کوي آفرین دا خوا خوا که لږه دا بله کوه ته راوړه داسې ای شاباشي ښه منم دی چې وظیفه نه شي راټوله دا خو اسان ښه لږه دا خو که مړه دا که نه let's go نه دې لا ګورې سمه هلکه وخانده ورته لږ دغسې دی څو دې کته وکړو دغه شی دی خوند دې اوس وکړو تېرې کار ما نو چې تا غېږې ته بیا تا داسې کړو دغسې څه سې خوند وکړو انا چوکر وړله دا اوبه راوړه څوک دی دا دا زموږ زوړ نوکر دی سر پې وګرځېدو دغه یا الله اوبه راوړه لکه اوبه راوړه دا څه چلو شو خدای ما باندې ما چې مړو په پته واچو یاره مړه ور واړه یا الله څنګه شو څنګه شو دغه څه شو دا ولې څنګه چل دی خیر دی دا ولې وای نه خبره نه سره ووهله نه خرابه نه کړه باندې څه چلو شو وای بلاله در باندې یخت مولا وباسوې څه خانه خراب دی ما ګوره په ما غزارو نه کې په ما غزارو مه کوه خدای بی خو ما نرم دی څه چل دی در باندې څنګه دی ښه نیمه خبره وکړئ خبره خو وکړئ که نه دا ولې خبره نه اورئ اروال کوئ دا ولې خبره وکړئ خبره چل څه دی هلکه هغه دغه وړئ که نه زیر صاحب دې معاف کړه زیر صاحب د هغې په دې ډله ته معافي غواړم زیر صاحب دې معاف کړه زیر صاحب معاف کړه دې د معافۍ قابل نه دي خیر دی بابا معاف یې کړه نه زما خیال جوړ تاسو له امکاوت هم کړې ده نه معاف کوم نه معاف کوم دې د معافۍ قابل نه دي زم پولیس ته ټلیفون کوم نه زیر صاحب دا ټوله ګناه زما ده که زه چېرې کلي ته نه وتلی او ما دوی نه راغوتلی نو دا ډرامه به نه جوړېده معاف کړه معاف یې کړه معاف یې کړه زیر صاحب مخه پکېږه مخه پکېږه هر څه به وشي پاکستان ته وشو مالي بابا دا څه وشو زه به خدای راستي کې پرېږدم نه پرېږدم زه خو دې وشرموله به نه پرېږدم په ما یې څه باندې کوې ما ته خو یې لاس هم نه یې راوړی نه مړه لاس یې نه دی راوړی عشقونه کې عشقونه ده نو عشقونه کوې نو عشقونه کوم عشقونه کوې نو مړه دې شکل ته دې کتلي دي یو پړنګ به رانه اوس وباسې نو
دا سمړه دې خپلې ته خو دې وګوره مړه ولې سترګې ته دې وګوره سترګې ته دې وګوره سترګې ته وګوره قسم په خدای کنه دا زما یو خبره یاده ټیک هغه جنې ما سره لګي بابا خدای بابا خیر بابا والله ته دې سم وای بابا څه څنګه کړ بابا دا چلو بابا ته زما خبره خبره بابا قسم په خدای بابا موږ والله کې پتا والله استاذ العصر وردا ولادي سما خذوا من قسم قديس اثبت اذا خلا ما زما خلا ماته سما خذوا من استاخذ ما صوموا كزما استاذ العصر واي جدا خضار لك خضار بدات تديك قال ايش ظالمه فما ځان خان بیرکو وای قسم په خدای مړه مافي نه غواړم ما معاف کړه والي ډېر مې والي ما هم نه غواړم والله ته پوه نه شوم هغه یو درس مې دې نه هېرېږي په ټرک مې چراغ وزار کړي مونږ بابا وزغلو سر باندې غلا کړي وای وایم بازي کړې ما پیدا لاړو نه یې کوم دای څه نه بالکل وړومبې زرلې چې چل لا باندې شو یا الله مونږ ته پیسې نرشتیا نه اجنه وای هذا داسه دي يا سلي ها تورا باسو اوس پم پته ولګي چې د سیره سو پخي سروالي بروالي ګرځي مې ګای د پلار واورېدو مې د تاسو په خپله غوښه ورکوم بوټونه به بغیر خو زه ټولې پاتې نه شم او که زه مستانه له ور نه کړم نو زه به زهر وخورم چې غریبانان دي مجالي بچو سچ خدای ته منظور وکړي جاړې ما مجالي کړه معلوم دي مجالي غیر کې हाँ शेर खान जो खबर है को सलाम वालेकुम जी बस मतलब मैं जितना सुना जो पर अमानत बोझ है जी बोरा समा खबर औरत दा लूना माता सुने दरकली सर मंगस्ता सुजोगा नहीं हूँ दा समय लग गई बोरा तो जमा खबर हो रहा कथा सुलखने दिन दौर तरकड़े दिन मंगले बराकड़े ना 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 मन याद है के जोम से गरीब नेम ताला फजल दिमाग सर हर सोचता बैंक बैलेंस था दौलत था जायदाद था माल था नौकरान था ना दादा खुदा वर्क रहा और कथा सु पखपल माल याद है के नो खुदा खपल वर्क रहा वापस मांगे थी ना 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 ढेरों खबर तो जरूरत नहीं था बस जमाड़ा परकार गवा ओके सेठ साहब ज़ढेर गरीब बंद है स्तासु जोड़ खिदमतगार चले जम स्तासु पशांति आमिरो दौलत दलास खिले सेठ साहब
کله ستا لاس خیرن او کله زما لاس خیرن د دې خپلو زړونو ارمانونو ورجوه سیټ صاحب ورجوه علي کاکا ټیک ته چې یو وخت سره زموږ غریب وم اوس ما له خدای دولت راکړی دی زه په خپل دولت نازېږم نه شرمېږم نه سم یو وخت سره غریب وم او زما د غریبو سره مینه شته وی به او ستا مینا ماته منظوره ده قبوله ده چې زما هغه غریبي ستا ته ګوته
طالبانو ودرېږئ که کوم سړی دې جینکو نه بخښنه رانو نو سرونه به ورول کړم په دې جینکو باندې صرف او صرف زموږ حق دی نو صبر نشو کولی نشو کولی لرې شه درېږئ بې غیرتو قسم مې دې په دا پاکې خاورې د کمې خاورې نه چې ته پیدا شوی یم مې ډېر ښه وکړه چې دې همدغه انجام پکار و ما خپله او ستاسو ننګ ناموس او غیرت وساته اوس ستاسو امانت هم ستاسو په حواله تاسو خپل امانت بوځئ زه پوه شه او ته نه تحصیل پوه شه زه خان بابا ډېره مهرباني راځه جینۍ د الله په امان راځه چې اوس زه پوه شه او ته پوه شه دا ستا امانت او ستا په حواله خان دا څه وشو بس هر څه جوجو نه خان خدایا چاته وروره چې پښتو مې در سره وپالله او پښتو به راسره پالې پښتو دې عزت وکړه په دنګ ناموس او غیرت باندې خلک خپل سرونه قربانوي ما پرې ځان صرف او صرف تیار کړم مرګ ته تیار شوم خو خپل عزت پرې وساتو ډېر